قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د 2020 میلادي کال دسمبر د میاشتې 23مه نیټه او د چهارشنبه ورځ ده. تاسو د آل انډیا رادیو د بهرنۍ خپرونو پښتو څانګې ته غوږ یاست. زه حکمت الله نوري یم او تاسو د دې سات خبر نه وړاندې کوم. په پیل کې هم د خبرونو سرټکی. لومړی وزیر مودي وايي هندي ساينس پوهانو د نړیوالې ستونزې د حلولو په لاره کې د پام وړ څېړنې ترسره کړې دي. اسرائیل به په 2 کلونو کې 4م ځل ټاکنې ترسره کړي. د کووډ-19 لومړی جوپه انټارکټیکا ته ورسېده. لږ تر لږه 50 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. انګلستان د کووډ-19 په نوي ډول د ککړتیا د شمیر راپور ورکړ. د هند حکومت وایي چې د کووډ-19 د هغې نوي ډول نښې نښانې تر دې دمه په هیواد کې نه دي لیدل شوي چې په انګلستان کې پرې خلک ککړ شوي. له خپلو وګړو یې غوښتي چې نه دي ویریږي. او په هندوستان کې له کووډ-19 څخه د رغېدو کچه 15.5% ته رسېدلې ده. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. لومړی وزیر نریندر مودي ویلي چې هندي ساينس پوهانو په ګډه د ستونزې د حل لارې موندنې لپاره څېړنې کړې او د هند صنعتي ټیکنالوژۍ د نړۍ د ستونزو د حل په برخه کې په لومړۍ کرښه کې ده. 13 ورځ ماښام د ویډیو کنفرانس له لارې د هندوستان نړیوال ساينس فیسټیوال کې د پرانیستې وینا په وړاندې کولو کې ښاغلي مودي وویل هند د نړۍ په کچه ساينسي حلونو ترلاسه کول لپاره معلومات، ډیموګرافي، غوښتنه او ډیموکراسي لري. هغه ویل هند په ساينس ټیکنالوژي او نوښت کې بډایه میراث لري او زموږ ټولې هڅې د هند د ساينسي زده کړې تر ټولو باوري مرکز جوړول دي. په ورته وخت کې حکومت له ساينسي ټولنې غواړي چې د غوره استعدادونو پر راټولولو سره ښه وده وکړي. هغه ټینګار وکړ چې د پوهنې نوې ملي پالیسي به له ماشومتوب څخه د ساينسي ذهنیت په وده کې مرسته وکړي. لومړی وزیر وویل چې اوس تمرکز له پیل څخه پایلې ته رسېدلی. ښاغلي مودي ټولو ته د ساينس او ټیکنالوژۍ د ګټو په اهمیت ټینګار وکړ. هغه وویل ساينس او ټیکنالوژۍ د ملت تر ټولو بېوزله خلک سره نښلوي. نوموړي زیاته کړه د ډیجیټل پرمختګونو سره هند د نړیوال عالي تخنیکي ځواک د تعامل او انقلاب مرکز ګرځېدلی. لومړی وزیر نریندر مودي به د ویډیو کنفرانس له لارې د پنجشنبې په سهار د شانتینیکیتن د ویسا بهارتي پوهنتون سلمې کلیزې ته وینا وکړي. د لومړي وزیر د وینا پر مهال به د لویدیځ بنګال والي جګدیپ ډنکر او د تعلیم مرکزی وزیر به هم موجود وي. یاد پوهنتون په 1921 کال کې د ګورودیو رابندرانات لخوا رامنځته شو. ویسوا بهارتي د 1951 کال د می میاشت کې د پارلمان د یو قانون له مخې مرکزی پوهنتون او د ملي ارزښت لرونکي تعلیمي مرکز په توګه اعلان شو. د هند مرکزی او نړیوال بانک د سه شنبه په ورځ په راجستان، هماچل پردیش، اتر پردیش او اندرا پردیش کې د خوندي او زرغون ملي لوی لارې د لیزونو جوړول لپاره د 500 میلیونه ډالرو پروژه لاسلیک کړه. دغه پروژه به د سړکونو، ترانسپورت او لوی لارو وزارت ظرفیت ته د چاپیریال ساتنې او زرغون ټیکنالوژیو برخه کې پراختیا ورکړي. د زرغون ملي لوی لارو دهلیز پروژه به د سړکونو، ترانسپورت او لوی لارو وزارت سره د خوندي او زرغون ټیکنالوژي ډیزاینونو لکه ځایي او محلي توکو، صنعتي محصولاتو او نورو بایو انجینری حلونو په مرسته په ګڼو سیمو کې 983 کیلومتره لوی لارې جوړې کړي. پروژه به د لوی لارو په جوړولو او ساتنه کې د شنو خونو غازونو اخراج کمولو کې هم مرسته وکړي. د اسرائیل پارلمان د چهارشنبه په ورځ له هغه وروسته منحل شو چې د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو حاکم ائتلاف د بودیجې په تصویب کې پاتې راغی او د نتنیاهو د کورونا وایروس ناروغۍ کنټرول په اړه د خلکو د ناخوښۍ په پایله کې په 2 کالو کې په دې هیواد کې 4م ځل ټولټاکنې ترسره کیږي. رای ورکوونکي به د وروستي پړاو څخه یوازې 12 میاشتې وروسته د مارچ په میاشت کې د رای د صندوقونو په لور ولاړ شي. 2 مخکینی ټاکنې بې پایلې وې چې پایله یې د ملي یووالي نادره حکومت و. د 3 کلن ائتلافي تړون پر اساس نتنیاهو باید د 13 میاشتو لپاره د لومړي وزیر په توګه دنده ترسره کړي او کینټس به د 2021 کال نومبر میاشت کې خپل دنده په غاړه واخلي. کینټس له دولت غوښتي چې د 2020 او 2021 کال بودیجه تصویب کړي، مګر نتنیاهو د 2021 کال لپاره د لګښتونو د پلانونو له تاییدولو څخه ډډه وکړه.
د هند د پوله ساتو ځواکونو او د بنگلاديش د پوله ساتونکو ترمنځ د خبرو اترو یو 50م پړاو د سې شنبې په ورځ په ګوهاتي کې پیل شو. دا لومړی ځل دی چې په آسام کې د دواړو هیوادونو پوله ساتونکو ځواکونو ترمنځ دوه اړخیزه خبرو اترې ترسره کیږي. د بنگلاديش د پوله ساتونکو د پلاوي مشري د ډي جي میجر جنرال شفیع الاسلام په غاړه ده. په دا سال کې چې د هند د پوله ساتو ځواکونو پلاوي مشري د ډي جي راکیش په غاړه ده. دوی به د پولي مدیریت پورې اړوند ګڼو اړخونو او مسلو باندې بحث وکړي. دوی به هغه ګامونه هم په پام کې ونیسي چې د دواړو هیوادونو په پولو کې د خلکو د ژوند ښه والي لپاره په همغږي ډول د امنیتي شبکې د پیاوړتیا لپاره پورته کیږي. انټارکټیکا یو ورځنۍ لویه وچه ده چې تر دې دمه له کووډ-19 څخه پاکه وه، خو اوس یې د لومړۍ پیښې راپور ورکړی. د چیلي چارواکو اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان چې په انټارکټیکا کې په 2 پوځي اډو کې وو یا په هغه بحري کښتۍ کې چې بر اعظم ته تللې د کورونا ازموینې پایلې یې مثبت ښودل شوې. د چیلي پوځ د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جنرال برناردو او هیکینز ریکولم انټارکټیک اډه کې 14 تنو د ازموینې پایله مثبت ده. او د سې شنبې په ورځ په چیلي کې د بیو سیمې د روغتیا وزیر وویل چې د چیلي بحري ځواک سارجنټ الډیا رسولو کښتۍ کې سپارو 21 کسانو د ازموینې پایله مثبت ښودل شوې. د مګالان سیمې روغتیايي چارواکو ویلي چې یوه بله پیښه د لاس اسټریلیس په کلي کې راپور شوې چیرې چې ملکي کارمندان د هوایي ځواک په یوه اډه کې کار کوي. انګلستان د سې شنبې په ورځ په دا سال کې د کووډ-19 په نوي ډول د ککړتیا د ریکارډ شوي شمیر راپور ورکړ چې دغه هیواد د پیښو د شمیر د زیاتوالي پر وړاندې مبارزه کوي. رسمي شمیرو ښودلی چې 1804 نوې پیښې ثبت شوې او د 601 مړینو راپور هم ورکړل شوی دی. چارواکو وروسته له هغې په لندن، سویل ختیځ انګلند او ویلز کې په دا سال کې پر ټولنیزو اختلاطاتو محدودیتونه راوړي چې په ټول هیواد کې د کرسمس لپاره د محدودیتونو کمولو پلانونه په ډراماټیک ډول بیرته راټول شوي یا په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي. د هند حکومت وویل چې د کورونا وایروس نوی ډول چې په انګلستان کې موندل شوی تر دې دمه په هند کې نه دی لیدل شوی. پرون په نوې ډیلي کې رسنیو ته د NITI غړي ډاکټر وی کې پاول وویل د اندېښنې لپاره هیڅ دلیل شتون نه لري او ویریدلو ته اړتیا نه لري مګر محتاط پاتې کېدو ته اړتیا شتون لري. هغه وویل په انګلستان کې د کووډ-19 نوی ډول د لیږد وړتیا ډیره کړې. هغه وویل دا بدلون د ناروغۍ پر شدت اغیزه نه کوي او دا اوښتون د پیښو مړینه باندې اغیزه نه لري. نوموړي وویل تر دې دمه دا د رامنځته کېدونکو واکسینونو پر امکاناتو هیڅ اغیزه نه لري. خبریالانو سره خبرو کې د روغتیا سکرټري راجیش بھوشن وویل چې په هند کې د سپټمبر له نیمایي راهیسې د کووډ-19 پیښو کې په پرله پسې توګه کمښت شتون لري. هغه وویل فعاله پیښې له 163 ورځو وروسته له 300,000 څخه کمې شوي دي. نوموړي وویل په ډېری هیوادونو کې په هر میلیون وګړو کې د پیښو شمیر له 50,000 څخه اوړي مګر په هندوستان کې په هر 1 میلیون وګړو کې 7,300 پیښې ثبت شوې چې دا په نړۍ کې په ټیټو کچو کې راځي. د نړۍ منځنۍ کچه 9,690 ده. په هندوستان کې له کووډ-19 څخه د رغېدو کچه 15.5% ته رسېدلې ده. په تیرو 24 ساعتونو کې له 10,000 څخه زیات کسان له یادې ناروغۍ څخه رغېدلي دي. د روغتیا وزارت ویلي د رغېدلیو کسانو ټول شمیر 9,614,000 ته رسېدلی. په تیرو 24 ساعتونو کې د 19,555 نویو پیښو راپور ورکړل شوی دی چې په دې سره په هیواد کې د پیښو ټول شمیر له 10,15,000 څخه اوړي. قدرمن اوریدونکو د خبرونو په پای کې یو ځل بیا د مهم او وروستیو خبرونو سرټکي واورئ. لومړی وزیر مودي وایي هندي ساينس پوهانو د نړیوالې ستونزې د حلولو په لاره کې د پام وړ څېړنې ترسره کړې دي. اسرائیل به په 2 کلونو کې 4م ځل ټاکنې ترسره کړي. د کووډ-19 لومړۍ جوپه انټارکټیکا ته ورسېده. لږ تر لږه 50 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. انګلستان د کووډ-19 په نوي ډول د ککړتیا د شمیر راپور ورکړ. د هند حکومت وایي چې د کووډ-19 د هغې نوي ډول نښې نښانې تر دې دمه په هیواد کې نه دي لیدل شوي چې په انګلستان کې پرې خلک ککړ شوي. له خپلو وګړو یې غوښتي چې نه دي ویریږي.
او په هندوستان کې له کووډ-19 څخه د رغېدو کچه 15.15% ته رسیدلې ده. د خبرونو پای. اوس واورئ په روانو حالاتو یوه تبصره. د تبصرې عنوان دی د پاکستان ایجنسۍ په نړیواله کچه ظلم او زیاتی ته دوام ورکوي. لیکنه د محمد حارث انور او جباړه د پښتو څانګې. دا د پاکستان پوز لپاره نوې خبره نه ده چې د منفي دلایلو له امله په سر لیکونو کې پاتې شوی. که څه هم هغه د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر براک اوباما په کتاب یا د هغې خپل پخواني ISI مشر اسد دراني په کتاب کې یادونه شوی، دا تاثر هم خور دی چې په پاکستان کې رښتینی ځواک د چا په لاس کې دی. تر دې وروستیو پورې په پاکستان کې دا په پټه ویل کېده، خو PDM په خپلو لاریونونو کې دا حقیقت څرګند کړی دی. اوس نه یوازې سیاسي لید بدل شوی بلکې د خلکو ترمنځ یې د پوښتنې کولو جرأت هم رامنځته کړی، حتی که د عالی وزیر په څیر ډیرو خلکو د قید او د بند سختۍ هم زغملی. سمودا د مخه پرویز مشرف په ویاړ دا خبره ویله چې غدارانو ته به اجازه ورنکړل شي چې له هیواده بهر ژوند وکړي. اوس اړتیا نشته چې ووایو چې دا غداران څوک دي. هر څوک چې د حکومت په خلاف خبرې کوي یا لیکي هغه غدار دی. هر څوک چې د بنیادی بشري حقوقو لپاره خپل غږ پورته کوي غدار دی. هغه څوک چې د نظامی بیانیو څخه مختلف یا متناقض نظر لري د وجنې مسؤل دی. اوس که هغه په پاکستان کې اوسیږي یا د نړۍ په کوم بل کونج کې، هغه اوازونه چقول کیږي چې واکمن یې نه خوښوي. دا په حیث ډیموکراتیک حکومت کې امکان نه لري، مګر هغه وخت هر څه امکان لري که چېرې د ډیموکراسۍ په پلمه ډیکټاتوري پلي کړی شي. د عمران خان حکومت په ویاړ سره وایي چې دا او پوز په یو ډګر روان دي. دا په ښکاره ډول دا معنی لري چې انتخاب کوونکي ته د وفادارۍ حیث کمښت شتون نه لري، حتی که خلک په خطر ورځ شپې سبا کوي، مګر که څوک په غلطۍ سره د پوز په لور ګوتې پورته کړي نو د هغه حشر او برخلیک به د کریما بلوس پشان وي. په کوم حالت کې چې د هغې جسد په کاناډا کې موندل شوی د شنونکو او پښتون ملت پالو ترمنځ هغه نظر پیاوړی کوي چې ISI پکې داخل وو. تر دې وړاندې هم پاکستانی ژورنالیستان او د دولت او د پوز انتقاد کوونکي له پاکستان نه بهر د تشدد او مرګ له ګواښ سره مخ شوي او ګڼو خلکو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی. په سویډن کې د جلا وطنه پاکستانی ژورنالیست وجنه ډیره پخوانۍ پیښه نه ده. هم دغه راز یو فعال غړی په ورته ډول په نیدرلند کې بحل شوی. ډیر بهرني ژورنالیستان او فعالین چې په بهرني هیوادونو کې کار کوي د هغو ګواښونو یادونه کوي چې ورسره مخ شوي. دا د داسې خلکو په منځ کې یو مهم نوم د ژورنالیست طه صدیقي دی. ماهرین د دې ټولو پیښو ترمنځ زیاتو سازشونو ته اشاره ورکوي او د کاناډا پر حکومت غږ تکراریږي چې غیر جانبدار تحقیقات وکړي ترڅو دغه مسؤله کسانو ته سزا ورکړي شي. په حقیقت کې کریما بلوس کومه عامه خزانه وه او د هغې په مرګ د بلوس ملي غورځنګ د 40 ورځو ماتم اعلان کړی. هغې په خپله څو ځله په ښکاره ډول خپله ویره څرګنده کړې وه چې هغه د پاکستاني ادارو په رادار کې راغلی او دا چې د هغې ژوند په خطر کې دی. هغه د بلوس زده کوونکو سازمان لومړی مشره وه. هغه د BBC لخوا په 2014 کال کې د نړۍ د 100 غوره ښځو په لیست کې شمیرل شوې وه. د بلوسو د حقوقو لپاره دوامداره مبارزه کولو په خاطر هغه د یوې زړورې سیاستوالې او فعاله کارکونې په توګه مشهوره شوې وه او ډیر امکان شتون لري چې د هغې دغه معیار د هغې د وجنې لامل شوی. البته که چېرې د بلوس ملت پالو ویره عادلانه وي نو د پاکستانی ادارو دا ډول پلانونه باید وپېژندل شي او د لویدیځو هیوادونو حکومتونه باید په دې هکله محتاط کړي شي. د یو هیواد په خاوره د یوې بهرنۍ هیواد ادارې لخوا دومره ځواک ترلاسه کول په خپله د هغه هیواد د وقار لپاره ښه نه ده. دا ډول پیښې خو د پاکستان په خاوره لیدل شوي او حاکم طبقه او اداره په خپل گاونډ کې د ترهګریزو پیښو په اړه ویاړي، مګر په لویدیځ هیواد کې داسې کړنې او وجنې ترسره کول عادي خبره نه ده. که په سویډن کې د ساجد حسین او په کاناډا کې د کریما بلوس وجنه د ادارو کار وي نو دوی نړۍ ته دا پیغام لیږي چې دوی کولی شي هر چېرې خپل مخالفین ووجني. اوس وخت راغلی دی چې نړیواله ټولنه د دې پر ضد یوه روښانه تګلاره غوره کړي.